اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شه کلیوال د فرید په خلاف لمسولو، خو کلیوال هوښیارتیا وښوده او د مطلب شاه په لمسون کې رانغی. اوس به دا واورو چې سنګینه د حسن خان نه د څه په هکله پوښتنه کوي. سنګینې ټیلیفون خو مې په کور کې درته پرېښی و، تا څه وکړه؟ زړور سره د خبرې وشوې او که نه؟ هغه سره خو زما شمیره وه، خو ما سره د هغه نه وه. خدای خبر شه که جواب یم درکړی. په اوله کې خو جواب نه راکولو، په رښتیا خو ما څو ځلې زنګ ور ووهل، مجبور شو. بیا چې زما غږ واورېده نو ډېر خوشحاله شو. ښځه ښه دی چې خبرې دې ورسره شوي. څه یې وویل درته؟ راځي له خیره سره، خو د سلګۍ پلاره ته به م یو کار وکړې. څه وکم؟ ته به داسې وکړې چې د پخوا په شان به ورسره په تروش تندي خبرې نه کې، لږ ځان به ورسره بدل کې. های های سنګینې، مجبوره یم چې اوس همداسې وکم. که ځان ورسره بدل نه کمه نو شورا بیا کله فیصله کوي. اوس چې هر څه وي زه یې په ځان منم، خو چې زړور خان په خیر سره راشي او دا خبره غوڅه شي. هغه د خیره سره راځي، ما ته یې ویلي دي. په خیر دې راشي، په خیر دې راشي. خدای وکړي چې زړور خان لږ ځان سم کي، نو زه به ډېر خوشحاله شم. په دې کلي کې به مې خلکو ته سترګه بیرته اوچته شي. بیا به خلکو ته وایم چې دا هماغه زړور خان دی، د چا نه چې زما زړه بادو، خو چې اوس سم شوی دی راته ګران دی، د زړه ټوټه مې ده. خو سنګینې دا کار یوازې همدا ته کولی شي چې په خیر سره راشي، ته به ورته نصیحت وکړې. بېغمه اوسه، زه به ورته ډېرې خبرې وکړم چې څه خواري ستا شي او څه زما شي، نو یو ځای به ونیسي. که نه نو خدای مکه د تیر په شان هر څه به په سین لاوي. الله دې نه کي زه به ورسره ځان بدل کم. زه به داسې ووایم چې نه څه تلي او نه راغلي. ملک صاحب بادرخانه، تا ملا صاحب راغوښتی او که نه چې راشي او له خیره سره دا خبره غوټه کو. میوه ګله ما راغوښتی دی، تا چې راته وویل نو په هماغه ساعت مې ورته خبر ورکړی دی. ښه نو بیا یې څنګه ناوخته که؟ کیدای شي مدرسې کې کوم کار ته ایسار شوی، هغه چې یو ځل د مدرسې کارونه سنبال کي نو بیا به راځي. زه سمه ده، په خیر دې راشي. ټوخی خو یې راغی. ملا صاحب لږ زر راځه که نه. میوه ګله چې هر څومره تادي مې کوله نو راایسار شوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. ملا صاحب په خیر رالی؟ خیر دې نصیب شه، ډېره بخښنه غواړم چې تاسو په انتظار شوئ. ملا صاحب پروا نه کوي، ښه ده چې ته په خیر رالی چې په تا باندې زیری وکم. د څه شي زیری میوه ګله؟ د عبدالرحیم زیری که نه؟ وسلوال بلاخیره عبدالرحیم روغ رمټ را پرېږدي. ښه الحمدلله الحمدلله. خو میوه ګله ته څنګه خبر شوې چې هغوی به عبدالرحیم را پرېږدي؟ خبرې ورسره وشوې، اول خو یې نه منل، نه ملک غني کانې کېده چې وسلوالو ته زنګ وهي او نه هم وسلوالو تلیفون ته ځواب ورکو. خو اوس له خیره سره خبره جوړه شوه، د ملک غني ورسره خبرې وشوې، هغه ورته ویل چې عبدالرحیم به پرېږدی. الله رب العزت دې وکړي چې عبدالرحیم را پرېږدي تر څو دا قضیه ختمه شي. خدای مهربانه دی، وبشي له خیره. نو اوس ما ویل چې په دې خبرې وکړو چې بیا به له خیره سره موږ ملک غنیم خوشي کوو. میوه ګله چې کله عبدالرحیم موږ ته په لاس راغی، ملک غني باندې موږ څه کوو؟ ور پرېبېدو تر څو چې عبدالرحیم موږ ته په لاس نه راغلی، ملک غني به موږ سره وي. خو ملک صاحب وسلوالو سره دا شرط ایښودل شوی چې هغوی به عبدالرحیم مطلب شاته سپاري او موږ به ملک غني خوشي کوو چې تر څو وسلوالو ته زنګ ووهي چې زه خوشي شوم، نو هغوی به ډاډه شي او د هغې نه وروسته به مطلب شاه موږ ته عبدالرحیم راحواله کړي. میوه ګله
ګل خبره دې وکړه بس داسې مو هم خوښه ده اوس دې الله تعالی وکړي چې وسلوال په خپله ژمنه ودرېږي. مولانا صاحب تازه ګله بس همدقلته زما په دې څادر کښېنه. نه حاجت نشته دی، زه همداسې کښېنم. ښه دا راته ووایه چې مونږ خو د بیلونو حساب کړی و، نو تا بیا څنګه سوال جواب کړی چې ته راشه د بیلونو حساب صفا کو؟ خدای مکه کوم ځای کې خو ستونزه نشته. ستونزه نشته دی، خدای دې نه پیدا کوي. په بل ځای کې ما ورته خبرې نشوې کولی ځکه مې جرندې ته راوغوښتې او بهانه مې درته د برېښنا بیلونه وکړل. ما ویل له خیره سره چې تاسو ځان تابع کې کوئ، موږ له خیره زړور خان دې ته تیار کړی چې کلي ته راشي. ښه دا خو به ډېر ښه کار وشي، بس چې څنګه راغی د نیولو نه یې ته بېغمه اوسه. نه دا مې مطلب نه دی چې تاسو یې سم د واره ونیسئ، یو څه صبر به ورته کوئ تر څو هغه خبره چې ما په کور کې کړې ده په هغې د زړور خان یقین راشي. زړور خان خو ما په دوکه راغوښتی دی. ښه نو تا په کور کې څه ویلی دي؟ ما په کور کې دا ویلی دي شورا غواړي چې زمونږ او د پرخې د کورنۍ ترمنځ جرګه وکړي او دا خبره له خیره یو طرف ته شي، خو شرط دا دی چې زړور به کلي ته راځي. بس نو اوس له خیره هغه راضي شوی دی. سمه ده زه پوه شوم، ته بیخي ډاډه اوسه چې څنګه ته وې هغه شان به وکړو، خو چې مقصد مونږ په خپل پلان کې کامیاب شو. کامیابیږو به د خیره سره. د زړور مقصد یوازې د پرخې لاسته راوړل دي او د دې لالچ ورته موږ ورکړی دی، خو خبره مې د شورا لخوا کړې چې دا هر څه شورا کوي. اوس دعا کوه چې خدای په خیر راولي او زمونږ او ستاسو د دې غمه اوږې سپکې شي. شاباسي ځوانانو شاباسي، تکړه شئ ځوانانو، تکړه شئ د خیره. هلکه تیږه راوړئ دلته، شابه زر کوه. ګلولي دا تاسو څه رسخان شروع کړی دی؟ دا سربند جوړوئ که نه چېرته نانځکو ته کور جوړوئ؟ ولې مطلب شه زمونږ په کار کې څه کمی دی؟ وګوره تیږې مو ښه برابرې غټې تیږې دي، همدغه زمونږ په وس دي چې راوړوي او جال مو هم ښایسته جال راوړی دی د انجینر صاحب فرید په خوښه. همدغه خو وایم که نه وګلولي، تاسو چې دا د سیمانو جال اچوئ نو د دې په ځای باندې سیمټ ولې نه استعمالوئ؟ خو رښتیا سیمټ به تاسو څنګه وکاروئ؟ بیا خو پکې تاسو ته پیسې نه پاتې کېږي. بس جالونه دي، د مرغۍ جال راتاوه که او باره پکې جوړه که، دا سربند شو. مطلب شه چې په کوم کار باندې نه پوهېږي خبرې پکې مه کوه. اوس ته ښه پوهېږي او که انجینر صاحب فرید په داسې ځای کې څوک سیمټ نه کاروي همداسې جالونه اچوي ځکه چې په دې باندې د اوبو مخه ډب کېږي. زما دغه دی په ګیره کې سپین ولګېده، همدغه ګیلکاري کوم او تیږې لګوم. موږ چې سربندونه هر ځای کې جوړ کړي همدا شان مو جوړ کړي، دا زما کسب دی ورباندې پوهېږم. ګلولي صحیح ده ستا کسب دی، خو زم څه خوا دې خوا سړی نیم ښه د شورا اپوزیسیون یم. اپوزیسیون هر یو کار چې د شورا له لورې کېږي زه بیا څارنه کوم. ته څه وې چې ټیکهدار شي نو هر څه به په خپله خوښه کې؟ زه په خپله خوښه کار نه کوم، کوم شرطونه مې چې فرید سره ویلي هغه پوره کوم، نیمګړتیا کار کې نه پرېږدم. هغه دی انجینر صاحب فرید هم راغی، اوس به کار وګوري. خدای دې خیر کې ګلولي، څنګه دواړه سره ګرم یاستئ او باس ما اچولی دی؟ ښه دی چې راغلی انجینر صاحب فریده، مطلب شامې کار ته نه پرېږدي، کله وایي دا شی داسې دی او کله وایي دا داسې دی، په هر شي کې نیوکه کوي. مطلب شه ستا نیوکه په څه شي باندې ده دلته؟ په دې جالګوټي ولې سیمټ نه استعمالوئ چې کار پوخ راشي؟ دا خو که چېرته ماشومان راغله او په کاڼو باندې وټکو ایسته به یې راخلاص کړئ، ځان له به پرې پاپړ او ګلشالي واخلي. یاره مطلب شه
دا موږ د څه لپاره یو؟ ګوره د داسې کارونو ساتنه به موږ کوو، او بله دا چې دلته موږ جال لګو، نو د دې وجه هم درته وایم موږ په یو جال کې ډېره تیږه جمع کولی شو چې بیا ورباندې د اوبو په اسانه زور نه رسیږي، او که په دغه ځای کې موږ سیمټي دیوال وکړو نو به یې په اسانه چپه کولی شي. ګلولي ته د خپل کار وکړه، او مطلب شه راځه نو چې ما او تا هغلته کینو. انجینر صاحب فرید خانه بیا دا ونه وی که سبا ته په دې کار کې کوم نواقص پیدا شو ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړې ده. د جال او د سیمټو ډېر فرقي دا چې تاسو یې نه کاروئ دې کې به مو خپل څه چلي خلاص. موري و موري وی دا خو مې د زړور خان زوی غږ دی. زویه راځه راځه سترګې مې روښانه. موري ستا د خاطرم دا دی کلي ته رالمه، که نه نو ما خو کلی پرېښی و. قربان دې شمه زویه ستړی مې شي ما تجار کې. ژوندی اوسې موري ژوندی اوسې. زویه زما په وینا خو دې کلی پرېښی و که نه، خو ما درته دام ویلي و چې حالات ښه شي نو بیا به راشي. دغه دی له خیره سره خبره په خلاصېدو ده. ستا په جدایۍ زه ډېره خفه ومه. موري زما هم له یاده نه وتلي، ځکه خو مې ستا خبره ځمکې ته ونه غورځوله، نه د تلو په وخت کې او نه بیرته د راتلو په وخت کې. زه پوهېدمه چې پرخه به خامخا ماته راکول کېږي، هغه بل څوک نشي کولی، ځکه د هغوی کورنۍ بله لاره نه لري. رښتیا موري جرګې خو بله فیصله نه یې کړي؟ نه نه زویه خبره تا ته پاتې ده، ځکه چې د جرګې دا شرط دی چې زړور خان باید په کلي کې وي او فیصله د زړور خان په مخ کې وشي. بس دا دې زه رالمه، خو چې فیصله وشوه موري نو ته به خبره رسته کېنه، سم د واره د واده تیاری نیسه. زویه واده به داسې زر کله تیار شي، اول به شورا د خیره سره فیصله کوي چې پرخه تا ته درکړي، بیا به د کوژدې تیاری نیسم د خیره، او ښه په ډنګ ډنګ به درته کوژده کومه د خیره سره، چې بس پرې غوندې خلکو ته معلومات شي چې ما خپل زوی ته پرخه وکړو که نه. هغې خو په هر ځای کې موږ پسې خبرې کولې چې زړور خان ته به څوک خور لور ور نه کړي. دغه دی هغه ژوندی ده او پرخه به زما زوی ته ورکړي، په سترګو به یې سم پاتې نه شي. ښه زویه ته راځه چې زه تا ته د چای ډوډۍ غمه وکړم. هغه به وکړي موري، په کلاره تا دې مه کوه، په دې وخت کې په ما باندې یوازې د جرګې او د پرخې خبرې ښه لګي. ویمه چې شورا به دا جرګه څه وخت کوي؟ چې ته راغلې نو وبه شي د خیره سره. جابر خانه و جابر خانه ته دلته کلارې ناستې او خبر نه یې چې څه روان دي، څه چل وشو؟ ولې څه چل شوی دی؟ ستا صورت دی په ځای که؟ عبدالرحیم نشته دی، تښتېدلی دی، او ته وایې چې څه چل شوی دی؟ لږ ځان د مکه ماغزه دې آرام که، زه دې پوهومه تښتېدلی نه دی. چې تښتېدلی نه دی نو بیا څه شو؟ هغه ما خوشې که د ملک غني په وینا، ځکه هغه ماته زنګ ووهه چې دا خلک مې تر هغې نه پرېږدي تر څو چې تاسې عبدالرحیم خوشې نه کوي. نو ما هم عبدالرحیم خوشې که او مطلب شاته مې ور تسلیم که، تر څو چې ملک غني موږ ته احوال راکه چې زه خوشې شوی یم. هی جابر خانه دا ته څه وې؟ عبدالرحیم دې خوشې که؟ ولې ویمه ښه دې ونه کړل که نه جابر خانه؟ سکندره زه مجبور یم، او ته څه خبر یې چې د دې کار په بدل کې موږ څومره ګټه کوو؟ څومره ګټه به وکړو؟ پوه مې که ها ګټه به وکړو؟ د ملک غني نه به ډېرې پیسې ترلاسه کړو. تندر دې راپرېوځي په پیسو باندې، زما پیسې میسې نه دي په کار. ما خو عبدالرحیم وژه چې د دې خپل زړه اور ورباندې مړ کړمه. هی نو بس دا دنده اوس هم ورپسې ځم، وایم کلي ته به رانه ژوندی ونه رسېږي، پرېږده به یې کله. والکه را وګرځېږه، تا ته وایم سکندره. وایم نه درګرځم، کلي ته به لا رسېدلی نه یي چې په خپلو لاسونو دې ساه ونه باسم، داسې مې زړه کله قرار کوي.
د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. حسن خان سنګینې ته وویل چې د زړور خان په اصلاح کې ستا خبرې ځای نیسي، نو دا ځل خپل زوی ته نصیحت وکړه چې اصلاح شي. خو د یو بد اولاد په اصلاح کولو کې د مور او پلار رول ډېر اړین وي. په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 023 33 55 026 33 55.